السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی بولان پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. یو نظر په سر ټکو. د اسلام آباد های کورټ ځایناستي چیف جسټس سوګند اخیستلو دستوره په حیوان صدر اسلام آباد کې ترسره شوه. په سپریم کورټ کې شپږ نو ججانو یو ځایناستي جج خپله دنده ترلاسه کړه. چیف جسټس یحیی افریدي له نو لګول شوو ججانو څخه سوګند واخیستی. د ایس آئی ایف سی لاندې ګرین پاکستان انیشیټیو بیلابیلو منصوبو پیل وسو. د جی پی هائی سمارټ ایګری فارم، ګرین ایګری مال او تحقیقي سہولت مرکزونه پرانسته نن ترسره شوه. د حیوان بالا په غونډه کې درې مهم بلان منظوره کړل شو. دغه درې سره بلان وزیر قانون اعظم نذیر تاره وړاندې کړ. او اوس بشپړه خبرونه. د اسلام آباد های کورټ د ځایناستي چیف جسټس سوګند اخیستلو دستوره په ایوان صدر اسلام آباد کې ترسره شوه. د مملکت صدر آصف علي زرداري د اسلام آباد های کورټ د ځایناستي چیف جسټس څخه د منصب سوګند واخیستی. د سوګند اخیستلو په دستوره کې د وکیلانو د ورورګلوي د هستازو په ملتیا لوړو چارواکو هم ګډون وکړي. په سپریم کورټ کې شپږ نو ججانو یو ځایناستي جج خپله دنده ترلاسه کړه. چیف جسټس یحیی افریدي له نو لګول شوو ججانو څخه سوګند واخیستی. د حلف اخیستلو په دستوره کې د وکیلانو د هستازو په ملتیا لوړو چارواکو ګډون وکړي. د ایس آئی ایف سی لاندې ګرین پاکستان انیشیټیو بیلابیلو منصوبو پیل وسو. د جی پی هائی سمارټ ایګری فارم، ګرین ایګری مال او تحقیقي سہولت مرکزونه پرانستنه نن ترسره شوه. آرمی چیف د وفاقي او صوبایي حکومتونو مهم شخصیاتو په پرانستي دستوره کې ګډون وکړي. په کارپوریټ فارمینګ کې په کار اچونکي د کرنې مشنیان او د جدید ټکنالوژي نندارتون هم د دستورې برخه ده. د ایس آئی ایف سی په پاملرنه کې د توانایي د څانګې تلپاته ترقي وده د هایل او ګیس ډیولپمنټ کمپنۍ لیمیټډ لکي مروت کې د تیلو او ګیس پیداوار پیلول د نوو کویانو میندلو څخه هره ورځ 8.5 میلیونه مکعب فوټه ګیس او د 610 بیرل تیلو پیداوارو هیله ده. د حیوان بالا په غونډه کې درې مهم بلان منظوره کړل شو. دغه درې سره بلان وزیر قانون اعظم نذیر تاره وړاندې کړه. سینټ انساني ګریزي په بهرنیو هیوادونو کې د فقر غوښتونکو او پیغلو نجونو د بدکارۍ لپاره بهرنیو هیوادونو ته استولو کې لاس لرونکي ته سختې سزاګانې ورکولو په اړه درې مهم بلان منظور کړل. د بلوچستان حکومت او د پاکستان پټرولیم لیمیټډ ترمیان د روغې جوړې پر یاداشت لاسلیک وسو. وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بګټي و دستورې ته وینا پکول وویل چې په اصل کې د لوزنامې کولو مقصد پیغام ورکول دي چې ولسي شګړې به اکني جوړو، میرټ اکني به جوړولو به ځوانانو ته روزګار ورکو. صوبایي حکومت او پی پی هیل په د سوی مثالي منصوبه مکملوي. د کچی کینال په سیمه کې به زرعي انقلاب راسي. د بلوچستان های کورټ تر ټولو مشر جج جسټس حجاز سواتی د سوګند پورته کولو دستوره په ګورنر هاوس کوټه کې وسوه. ګورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل یې سوګند واخیست. रिपोर्ट कबील कोट जखा वकार अहमद। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस का मनसब सीनियर तरीन जज मोहम्मद एजाज सवाती ने संभाल लिया। अदालत आलिया के चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज एजाज सवाती ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के मनसब का हलफ उठाया। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदुखेल ने हलफ लिया। जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं पुरसनीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा।
जस्टिस हाशिम काकड़ बलूचिस्तान से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले 8वें जज हैं। सुप्रीम कोर्ट तकर्री से पहले बहैसियत जज जस्टिस हाशिम काकड़ ने 177 आईनी पिटीशंस पर फैसले दिए। जस्टिस एजाज सवाती सितंबर 2015 से हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज के फराइज अंजाम दे रहे हैं। जस्टिस एजाज सवाती के 119 आईनी पिटीशंस पर फैसले भी अदालती नजीर हैं। 2013 में बहैसियत एडिशनल जज हाई कोर्ट तैनाती से पहले जस्टिस सवाती सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट और हाई कोर्ट समेत मातहत अदलिया में 22 साल लीगल प्रैक्टिस का तजर्बा भी रखते हैं। जस्टिस एजाज सवाती ATC कोर्ट तुर्बत में भी बहैसियत जज फराइज अंजाम देते रहे हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ की सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकर्रुर के बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस, 9 मुस्तकिल और 2 एडिशनल जज साहिबान के साथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की 3 पोजीशंस खाली हो गई हैं। रवां साल जून तक मजीद 3 जज साहिबान भी रिटायर हो जाएंगे। वकार अहमद, PTV न्यूज, क्वेटा। د هرنایي بتاسیل شارګکی په 14 کې لاس کانکندونکو زیارکشان په حق ورسېدل او وټه پیان سول. د لومړنۍ پلټنې مطابق چاودونکي مواد د سړک په غاړه لګول شوي وو. چاودنه هغه وخت وسوه کله چې د کانکندونکو زیارکشانو موټر الته تېرېدی. د بم ډسپوزل ډله د پیښې د ځای څخه ثبوتونه راټولوي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکټي د غمزپولو کورنۍ سره د خواخوږي په څرګندولو سره وویل چې لاس لرونکي ترهګر به د هغوی وهنجام ته ورسول سي. د بلوچستان حکومت د زپولو کورنۍ سره ولاړ دی. د بلوچستان حکومت د پیښې غندنه کړې ده او د پلټنې حکم یې ورکړی دی. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل د هرنایي په شارګه کې د ترهګرۍ د پیښې له کبله د مزدورانو په شهادت او ټپي کېدو باندې د ژورې غمرازۍ او خواشینۍ څرګندونه وکړه. په خپل بیان کې هغه وویل چې قانون پلي کوونکو ادارې دي د ترهګرو په ضد کلکه کاروایي وکړي. د بلوچستان حکومت د ترهګرو برید په کلکه غندنه کولو سره دغه بزدله کاروایي وګرځوله. د بلوچستان حکومت بیان شاهد رین په دغه غمجنه پیښه کې د مزدورانو په شهادت او ټپي کېدونکو باندې د بلوچستان حکومت لخوا د غمرازۍ او خواشینۍ څرګندونه وکړه. د پبلک اکاونټس کمیټي بلوچستان غونډه د بلوچستان صوبایي اسمبلی په کمیټي روم کې د چیرمن اصغر علي ترین په صدارت کې وسوه. په غونډه کې د روغتیا د محکمې د سیول هسپتال کوټې د مالی کال 2019 څخه تر 2023 پورې پر اډیټ پیراز اړه لرونکي د ځانګړي هډټ ریپورت تفصیلي جاج واخیستل سو. د روغتیا د محکمې لا اړه لرونکي ریکارډ په نو ورکولو کمیټي چیرمن او غړو څخه نوټس واخیست او هدایت ورکړي چې په سپیشل اډیټ کې چې د کومو افسرانو په ضد د درغلي شواهد ترلاسه شوي دي هغوی به سمدستي ډول OSD کړل سي. د روغتیا سکریټري د 10 ورځو دننه مکمل انکوایري په کولو ریپورت په PHC کې د وړاندې کولو هدایت وکول سو او په راتلونکي غونډه کې به د روغتیا او محکمې ته د APC د ټولو پوښتنو جوابونو ورکولو او د هړه لرونکو افسرانو ته په غونډه کې حاضرېدل وي. د چمپیونز ټرافي د مخلصي په موقع د کوټي ډسټریکټ کرکټ اسوسییشن صدر اسد علي ترین د رسنیو سره د خبرو پر مهال ویل چې په پاکستان کې چمپیونز جام لومړی ځل کیږي. په پاکستان کې د چمپیونز ټرافي کېدل د خوشحالي وړ ده. چمپیونز ټرافي به په ټول پاکستان کې وګرځول سي. زموږ هڅه وه چې دغه ټرافي به په کوټي ښار کې وګرځول سي. د سکیورټي وجهاتو له کبله ټرافي ښار ته نه راوړل سوه او شوقیان هم نه راوغوښتل سو. هغه ویل چې په بلوچستان کې به ډېر ژر نړیوال کرکټ په حال کړو. دا وخت په صوبه کې علاقایي کچه باندې د کرکټ سیالي دوام لري. او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د بیلابیلو ضلعو د موسم حال او مشترک اجازت. دولې الله پامان.